دا د خوست لکڼو ایوب خیلو په سیمه کې د والیبال لوبه دوام دی چې د روژې له پیل سره ملګري او د روژې تر وروستیو به دوام وکړي. هره شپه پکې یوه او دوه لوبې چې نندارې ته یې له مختلفو سیمو ګڼ شمېر خلک ورمات وي. د یاد لیګ مسؤلین وایي چې د خوست سربیره پکې د کابل، لوګر او کوزې پښتونخوا په شمول 11 لوبډلې برخه لري چې له ترتیبي هدف د ځوانانو ترمنځ د یووالي، همغږۍ زیاتول او د لوبغاړو وړتیاو ښودل او ډیرول دي. لکڼ رمضان جام سیالۍ چې لکڼو کې پیل شوي دي، په دغه ټورنمنټ کې 26 لوبډلو ګډون کړی و د خیل د خوست او 3 ټیمونه موږ د کوبل نه لرو، مرکز کوبل نه، یو ټیم د ورداګو دی، یو د لیوا ټیم دی چې مربوط د لوګار دی او یو ټیم د کوزې پښتونخوا د بانو ټیم دی. نو دغه ټورنمنټ تر روژې وروستۍ ورځې پورې یا د 28 پورې غځېږي او دغه د اول راوند تیر شوی دی، دویم راوند شروع. د دغه ټورنمنټ نه موخه او هدف فقط د ځوانانو په منځ کې هماهنګي، اتفاق، یووالی دا او هغه څه چې دی ځون سره کوم هنرونه لري موږ د هغه قوي ټیمونو نه چې د کوبل ولایت یا د نورو ولایاتو نه چې دوی فقط خپل هنرونه سره تبادله کړي، ځوانانو په منځ کې مینه، محبت، احوت، صمیمیت منځته راولي. په دغه موخه په دغه هدف نه موږ دغه ټورنمنټ جوړ کړی ده. بلې خوا لوبغاړي خوښي ښیي او د لوبو دا ډول ملي ګټورې بولي. وایي دوی ته د استعداد ښودلو ښه فرصت برابروي څو له لارې په ولایتي او یا ملي کچه د لوبډلو برخه شي. مهمه خبره دغه ده چې داسې ټورنمنټ کې باید ولوبېږي او مقصد لوبې وکړي، مینه محبت سره ولري او دې ته ډېر څه ورکولی شي لوبغاړي ته که نه. نو د یوه ټیم دپاره مقصد د یوه منتخب ټیم دپاره یوه لارې پیدا کول دي. مونږ لپاره دا ډېر ښه فرصت دی چې مونږ په رمضان کې ښې لوبې ترسره کړو. په آینده کې عید په 15 یا په 16 د افغانستان غوره لیګ شروع کېږي چې پکې د خوست زون حق لري. دا ځوانان په ټول به انشاءالله چې ښه استعدادونه مخته کرسي، ښه قدونه کرسي، دا به هلته زونه ثابتوي چې نوسکالانو ته ملي لوبډل ته لاره پیدا کړي. د والیبال ترخوا د فوټبال د لوبو میدانونه هم په لوبو ګرم ساتل شوي. دا د خوست مرکز اړوند د مهد خیلو سیمه ده چې د فوټبال لوبې ټورنمنټ پکې د روژې سره هم مهاله جوړ او روان دی چې لوبې یې دوهم پړاو ته رسېدلي. د یادونې ده چې یاد ولایت کې هره روژه دا او دې ته ورته نورې ورزشي لوبې کیږي چې د خلکو پام یې خورا وراړولی دی.